أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة فتح مدني سورة ده او نوی سایاتون لري او صلور رکوگانی لري. حالت فرشی کې اتسلختم سورت او حالت عرشی کې یو سلیول سورت ده او پس د سوره جمعین او مخکې د سوره مائده نازل شوی ده. دې سورت زمانه نزول پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خوب ولید او خوب کې دا وکتل چې زه عمره کوم او دا مثلا د پیغمبر پاک خوب هغه وحی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان د عمره وکړ. ټول قبیلو کې اعلان وسو سوار لسو کسان تیار سو عمره د پاره او دا وختو سیالی مکه سره پیغمبر پاک جنگونم کړیو. بدر احد او خندق دا واقعات هم سيو. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عمره احرام وتعالی او روان سو ذوالحلیفه تر ورسید. ذوالحلیفه د اهل مدینه او میقات ده. هغه ځای پیغمبر پاک احرام وتاړه او هغه زمانہ کې لا حج فرض نه و. دغه زمانہ کې به قربانی به دی په عمره کې کوله. نو مدینه ته رسول الله ځان سره اویا او خان را روان کړل. اویا ډیره غټه قربانی و او دیاغي په غاړه کې قلایدیم واچول. فقهای کرام دي کې قلایده هغه نشانی توای سی خلکو ته پته ولکېږي چې دا د حرم او خان دی او څوک به څه نه ورته وایي. او رسول الله او صحابه ځان سره وای و تورم غلاف کې بنده کړي و ځکه په عربو کې تور دی هغوی جامه و. اوسم قبایلو کې او سره ماشینه کلاشینکوف اس ځان سره ګرځي لکه جامه یې داسې پاغي خخ کاری. چون کې د شوال په 5م د هجرت باندې خندق جنگ سوی و او دا عمره رسول الله په 6م د هجرت ذوالقعده په میاس کې کوله او ذوالقعده د اشهر الحرم میاس ده. نو مکی والو مشهور او کس داخله خورا روان دي. اوس که داخله کې سارونو دا خو د بین الاقوامی قانون خلاف کار ده ځکه له بیت الله نه څوک نه ساري او بیا د حرمت میاسته کې را روان دي او که نه سارونو دا خو زمونږ غیرت خرابېږي ځکه دا 2-3 جنگونو کې مونږ ته شکست را کړی دا او دوی اوس هم را روان دي مونږ کلي ته. نو هغوی بیا میټنګ وکړ او میټنګ نه وروستو هغې دا خبره جوړه کړله سیاره داسې کار دی سره فکار ده چې دا بدنامي په دوی باندې راسي موږ باندې رانسي. نو هغه صورت الله مسله بیانوي. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. الله وی منگا فتح درکړه تا ته فتح مبینا. فتح مبینا مو درکړه. فتح مبینا د مکی فتح مراد ده او څلور فائدې الله بیانې دي د فتح.
پنجشنبه ورځ وه او شلم د رمضانو او 14 د نومبر د انګریزي میاشت تاریخو او 630 عیسوی وه چې الله تعالی مکه مکرمه فتح کړله او د هجرت اتم کالو انا فتحنا لك فتحا مبینا منگا فتح درکړه تا ته فتح مبینا او څلور پایدې لیغفر لك الله چې الله تعالی مغفرت کی تا ما تقدم من ذنبك وما تاخر هغه سمخ کې واقعات سوي دي ماری کما قصه ده او ما تاخر د زینب چې کوم واقعا وا لیغفر لك الله او سبن کیتا دا معنا مکو سه معاف کیتا پیغمبر ګناه کړي نو مراد لیغفرنا دلته بندول دي لیغفر لك الله او چې بن کیتا ما تقدم من ذنبك هغه سمخ کې او خلافي اولا سوي دي هغه چورستو سوي دي ويتم نعمته او الله پورا کی نعمت خپل دا دومره فائدہ او درما ويهديك صراط مستقيم او الله تاسو کوم د هدایت درکې او هدایت مضبوطی په صراط مستقیم باندې او څلورما وينصرك الله نصرا عزيزا او الله تعالی امداد کستا په امداد سخت سره ستا امداد کی والذي الله غزاتا انزل السکینه چې الله نازل کړي د سکینه آرام پزړونو د مؤمنانو کې لیزدادو ایمانا مع ایمانهم چې زیات کی ایمان سره د ایمان ددی ولله جنود السماوات والارض الله د پاره لخر د اسمانو د زمکو دی وکانه الله علیما حکیما او د الله تعالی علیم او حکیم وسلور پایدی ذکر سوی د فتح مبین اوس مسلمانانو تعالی سلور زیری ورکی سلور بشارات الله ورکی مسلمانانو ته لیدخل المؤمنین والمؤمنات سے داخل کی اللہ مومنان سڑی او مومنان خزی جنات تجری من تحتی الانهار آغا جنتونو تاسی بایگی با لاند داغین نیورونا لیدخل المؤمنین سے داخل کی اللہ تعالی مومنان او مومنان خزی جنات تجری من تحتی الانهار یو زیرائی دویم خالدین فیها ہمیشہ بپکی درم ویکفر عنهم سیئاتهم سی اللہ تعالی ددی گناہونا ختم کی سلورم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما او دا فوز عظیما دا لویا کامیابی دا پیغمبر تا اللہ ویلی فتحا مبینا او مومنانو تا اللہ ویلی فوزا عظیما ويعذب المنافقين والمنافقات او صلور عذابنا منافقان تا ويعذب المنافقين اول سی عذاب ورکی منافقانو سروتا او منافقانو خزوتا او مشرکانو سروتا او مشرکاتو خزوتا الظانین بالله ظن السوء سیاغی گمانونا کی پا اللہ باندی بد گمانونا یو او دویم علیہم دائرت السوء پاغی باندی با حوادث بدی دنیا کے او درم وغضب اللہ علیہم او اللہ تعالی غضب علی پدی باندی او لعنت علی اللہ پدی باندی او سلورم واعد لهم جہنم او الله تیار کړی دی د پاره جهنم وسات مسیر او بد زیدل جاته د واپس کېدو
سلور عذابنا ذکر سو ولله جنود السماوات والارض الله د پاره لخکری دي د اسمان او د زمکو وکان الله عزیزا حکیما او د الله تعالی عزیز او حکیما ان ارسلنا شاهدا الله منګلې غله تعالی راغوا سلور مفاعیل اول کا دوم شاهدن شاهد درم ومبشرا وزیر ورکون کای ونذیرا ویرون کای سلور آداب مومنانو ته لتؤمنو بالله اول چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې ورسوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وتعذروه او تاسو د پیغمبر تعظیم کوي وتوقروا تاسو د الله توقیر کوي وتسبحوا بكرة واصيلا او تسبیح وای سبا او بیگا بیٹول سلور 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 الله شان د قران کریم اعجاز ده ان فتحنا لك فتحا مبینا سو پایدی پیغمبر تا اول لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر یو ويتم نعمته دعا ويهديك صراطا مستقيما دري وينصرك الله نصرا عزيزا سلور لدين راكتا ليدخل المؤمنين سلور زیر مؤمناوتا شپارس مسائل فتح مکی کے راغلل سلور فتح پیغمبر تا او سلور زیر مومنات اول ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار يوزري خالدين فيها دوزيري ويكفر عنهم سيئاتهم دريزيري كان ذلك عند الله فوزا عظيما سلور زيري او پیغمبر تا فتح مبینا او مومنانو ته فوزا عظیما او سلور دانی عذابنا کافر او منافق تا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يو الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء دو عذابا وغضب الله عليهم ولعنهم دري عذابا وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا سلور عذابا او بیا سلور مفعولا إنا أرسلناك يو شاهدا دعا ومبشرا او دري ونذيرا سلور او بیا سلور آداب مومنانو تا اول لتؤمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان راوړئ په الله او په پیغمبر دوم وتعذروا د پیغمبر عزت کوئ وتوقروا د الله د کتاب عزت کوئ درې وتسبحوا بكرة واصيلا او تسبیح وای سبا او بیگا سلور تقریبا شل دانی مسائل ذکر سول دی نه خو شل سلور پیغمبر ته فتح سلور مومنانو ته زیریات او سلور عذابنا منافقان او کافرانو ته اتو سلور دولس او سلور مفاعل او سلور آداب مومنانو ته شل نو آیاتونو کې الله تعالی شل مسائل هم ذکر کړل نو بیاوداس غو ناجایز د قرآن ان الذين يبايعونك ترغيب الى الجهاد اغه کسان چې بیعت کوي تا سره پیغمبر انما يبايعون الله اغه بیعت کوي الله تعالی سره اغه بیعت کوي الله سره حدیبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات کسان صحابه کرامو او ټول بیعتو کا ان اواز کی کر ونه وا کی کر ونه لاندې بیعت وک
یو مسله یا ساتي پیغمبر پاک عثمان رضی الله عنه ولېګه چې تاسو هغه سره میټنګ وکړئ هغه ځند څه ځکه هغه مرګري انډیوالان ولته طواف وکاو په بیت الله نو صحابه رسول الله ویل لکه چې شهید ک نو د کیکر ولاندې نه ټول راغون سول او پیغمبر پاک لاس کې داسې خدا داسې او ویل ترسو پورې چې په شهادت نه ورسېدلی من به دې ځای نه زو دې ته ویل کېږي بیعت صاحب الحیا عثمان رضی الله عنه بعض غلطه عثمان غنی راړي غلطه خبره ده غم مرتاخلا صاحب الحیا جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه اللہ تعالی فرمائے ان الذین یبایعونک آغا خلق سے بیعت کی تا سرا آغی بیعت کی اللہ سرا ید اللہ فوق ایدیم اللہ تعالی بلا کیپ لاس امداد دی آغوی دی لاسونو دی پاسرا فمن نکسا آغا چا سے خلاف وعدہ کارو کا فإنما ينكس على نفسه بخبل ځان ګناه ده ومن اوفى چاسي وفا وکړه بما عاهد عليه الله هغه څه وعده کړی و الله سره فسيؤتي اجرا عظيما الله تعالی باور کې هغه اجر عظیما سيقول لك المخلفون وای بتعالى را غورستو پاز کې دن کې د باندې سيانو نه شغلتنا اموالنا مشغول کمون لرا معلومو اهل فاستغفر لنا بخن غواړه زمون د فار الله نا ستو واپس مکه تراسی مدینه تراسی یقولون وایتا تپزو باندې ما ليس في قلوبهم هغه چې دی پزړونو کې نه دی امام مجاهد لیکلی دی وای دا مزینا قبیله او جوهنه قبیله پیغمبر سره لاړ نه ځکه وی مقصد دا وای مؤمنان به که خیر روغ ناراضي او هغه د مؤمنان روغ راغلل دا هغه قبیله مراد و او چې مؤمنان روغ راغلل نو هغه پیغمبر پاک ته په دروغ باندې قسمونه خوړل وای مون خداسي او داسیو الله تعالی دروغ وای یقولون وای بالسنتهم فزبوکه ما ليس في قلوبهم سزونو کیا خبر نستا قل ورته وای پیغمبر فمن يملك لكم من الله شيئا سو بمالک استاسو د پاره د عذاب د الله نس شي ان اراد بكم ضر تعالی تعالی اراده کی پتا سو د zarar او اراده بكم نفع یا الله تعالی اراده کی پتا سو د نفع بل کان الله بلکې د الله تعالی بما تعملون خبيرا بل ظننتم تاسو خدا ګمان کاو الله ينقلب الرسول سی پیغمبر به واپس نسی والمؤمنین او مؤمنان والمؤمنون الى اهل خپل کورونو ته ابد همیشه ځکه غوی ویلی و دی وخت کې عمره کول او مکی ته تلل دا خودکشي کول دي ځکه درې څلور جنگونه تیر شوي وو او پټولو کې الله تعالی کافرانو ته ماته ورکړې و او کافرانو یقینا په غوسه او تاسو لاره ورزي او بیت الله کې طوافونم کوي نو روغ به مو پرې نه دي دا مطلب وزوین ذالک فی قلوبکم او خسته سیو د زړونو تاسو کې دا خبره وظننتم ظن السوء او تاسو ګمانو که بد ګمان مو که وکنتم قوما بورا او تاسو قوم هلاکی دن کی امام مجاہد مانا کی ہول کا هلاکی دن کے قوم اور امام قتادہ نا فاسدین قوم فاسد قوم بورا مانا فاسد ومن لم یؤمن باللہ چاسی ایمان رانوڑ پا اللہ و پا پیغمبر فا انا اعتدنا جہنم اللہ منگ تیار کرے جہنم للکافرین کافرانو دا پار سعیرا
ولله ملک السماوات الله د پاره بادشاہي د اسمانو دا او د زمکو دا یغفر لمن یشاء الله معافي کوي چاته چې الله خواسي او الله عذاب ورکوي چاته چې خواسي وکان الله غفور رحیم او الله بخون کوي مهربان ده اوس پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خیریت باندې واپس ول نو سيقول المخلفون وای با هغه ورستو پاتې کیدونکي اذا انطلقتم الى مغانم چې کله تاسو واپس کیږئ زی غنیمتونو ته لتاخذوها سوای خلی خیبر ته لاندې علاقه او غنیمتونه خډیر بیا صدا توای زرونا پرې دې مونږ لرا نتبعکم مونږ در سره لارسو الله و یریدو ندیراده لري ایوبدلو کلام الله سیاغي بدل کې دی الله قانون او دی الله قانون بدلیږي نه قل ورته وای لن تتبعونا تاسو تابعداري نه سې کوي زمونږه کذالکم دارنګ قال الله من قبل الله مخکې نه فیصله کړی ده فسيقولون بیا بوای بل تاسو دوننا تاسو من سره حسد کوي بیا دا خبره کوي الله بل کانوا لا يفقهون دین پويږي الا قليلا منګر لګ سیاغه د ځون د دنیا باندې سره پويږي قل هو پیغمبره للمخلفين وكسان د پاره چورستو پاد کې دون کیو من الاعراب د باندې سیانونا ستدعون زردتا او سب دعوت در کولای سي الى قوم مقابله د یو قوم ته اولی باس شدید چاغه بخاوندان د سخت جنگي هغه طائف والا بنو ثقيف والا یا حنین والا تقاتلونهم ستاسو بجنگ ور سره کوي او یسلمون یا بتسلیمیږي کتا سو تابعداري وکړه بیا یوتیکم الله اجرا حسنا الله بخیسته اجر درکې او کو ګرځېدی لکه څنګه چې غزوه حدیبیه کو ګرځېدی يعذبكم عذابا الیما الله بدرناک عذاب درکې لیس علی الاعمى نست پړندو باندې حرجن تکلیف گناہ ولا علی الارج حرج او نه په ګډانو باندې گناہ ولا علی المریض حرج او نه په مریضانو باندې گناہ ومن یطیع الله هغه چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی ومن یطیع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او پیغمبر پاک یدخلوا جنات تجری من تحتها الانهار الله به داخل کی جنتونو ته سی بهیږي بلاند دغه نه نهرونه ومن يتولى هغه څوک چې وګرځید د الله د تابعدارینا الله بعذاب ورکی عذاب الیما اوس مخ کې الله ویلې لقا سی الله تعالی مخکې آیات کې الله دا مسله وکړه ان الذين يبايعونك هغه خلک چې تاسو کې کرونه لاندې بیعت وکړه الله دا بیعت الله سره بیعت اوس الله عزت رنه خوشاله مدي خلقونه دیتا بیعت رضوان والا وای دیتا اصحاب الشجره والا وای لقد رضي الله پتاکیک سره خوشاله د الله تعالی علی المؤمنین د مؤمنانو نه اذ یبایعونک سبعتک او د تاسرا تحت الشجره لاندې داغه ونینا لاندې دا ونینا او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لا يدخل النار من شهد بدرا وحدیبیه کذب او جهنم تلال نسی سی بدر جنگ کې چا شرکت کړي او حدیبی بیعت چا کړي څومره خسته حدیث ده الله ته راضی ده فعلم ما فی قلوبهم داونه بیا عمر فاروق صاحب کټ لخه خلکو بده ونه کې زنګوګان اچول او بچي به غختل
او چا بچی کول عمر فاروق سے بیا دا ونه کټ کړه دا ونه و سو کوی دی بیره او سو کوی دی کیکر ونه و دا دوه اقوال دي پکې خدا ونه بیا عمر فاروق صاحب کټ کړه ځکه خلکو شرکیات او بدعات شروع کړ زاګوګان به چولې او تیل به بلول او ډوډۍ به پخولې دا ناروا کار دا بیا کټ کړه او پیر بابا کې ما چی وای توبه هیڅ ضرورت نه توبه او دا ټول حرام کار ده ډوډۍ پخول سوال توالته دیګي پخول او یا جنډې وړل زیارتو ته تیل وړل پیسې وړل حرام بل اتفاق شرک کفر ده دا مسله الله تعالی فرمایي فعلم ما في قلوبهم الله تعالی تپتوا صفزونو د دې کیو فانزل السکینه تنازل ک الله سکینه پدې باندې واصابهم فتحا قریبا او الله جزاء ورکړه د پاتې قریبا او ټول بالماز من جوران ناس نمونز نو داس بیمان او زناکاران بد عمله خزي ورزي او الته ګرځي را ګرځي او دوی راس دم د کو لرګي پیو لاس پر راکش کی ټول توبه می د خدای ټول ناروا کار ده ټول کفریات الله تعالی دې ټول اصلاح کې او الله تعالی دې ټول زیارت ته تل د زنانه بالکل پکار نه دي د زمانہ کې وعدکم الله مغانم کثیره وعده کوي الله تعالی سره د غنیمتونو ډیرو چې تاسو به اخلي فعجل لكم هذه الله تعالی تلوار سره درکدا د خیبر اغا غنیمتونه وکف ایدی الناس عنکم او بنک الله لاسونه استاسونه او دا مثلا د حج کې چې وزنانه بیت الله تعالی رسی نو په خپل کمره کې دی هغه مونږ دی بیت الله کې جمع نه زیات ثواب لري ځکه خزه غټوله پرده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حبیبی ته وای ما پس مونږ مکوا خپل کور کې ستیاره کې دیننه ابوغبان کې وای مونږ کې هغه د ما د مونږ ډېر فضیلت لري زنانه چې څومره ځکه په کاهالی کې سی اول اذان سره په کار د تیاره کې زنانه مونږ کې دی هغه مونږ بیا ډېر الله مقبولیت ورکي ورته ولتكون آیه للمؤمنین او دې د پاره سی وګرځي دا آیات د مؤمنانو او هدایتو کې تاسو ته د صراط مستقیمه و اخرى لم تقدروا عليها او باز وای و اخرى او نور غنائم تاسو قادر نه وای پاغه باندې قد احاط الله بها الله تعالی احاطه کړي پاغه سره وکان الله على كل شيء قدير او دا الله تعالی په هر شی باندې قادر ولو قاتلكم الذين كفروا او که جنگ کړی وای تاسو سره کسانو چې کفر کړی لو الله الادبار هغه بشاګر زولې وي ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا او بیا بنو پیدا کړی نه ولی او نه امدادي سنت الله التي قد خلت دا طریقې دا الله غدي ستیر سوي دي مخکې د دینه او تب پیدا نه کې طریقو دی الله لره بدلول وهو الذي الله جل جلاله غزاد كف ايديهم عنكم چې الله بنک لا سن د دې د تاسو نه كف ايديهم عنكم ترمذی کې انس روایت کوي چې اتیا کسانو مکی والا او په پیغمبر باندې راکاته سو جبل تنعیم کې او تور ورسره وی دغه مقصد دا و چې پیغمبر به موږ ملکو الله تعالی جبريل راولېګ او پیغمبر بچک هغه معنا ده او یا والذی کف ایدیهم عنکم جمهور مراد دینه فتح مکه مراد ده وګوره د مکه فتح کې لوی جنگونه سره څومره غټ خار فتح سره د دنیا زړه او د اسلام مرکز
کم زینا سی دنیا جوړه سوی دا هغه ځای فتح سه هغه ځای فتح سه او ټوټل 2 یا 3 صحابه شهیدان سول صرف 2 یا 3 صحابه او 10 یا 12 مشرکان مردار سول حالانکه دا مشرکان او خارو په کار ده چې په دې ورځ باندې لوی جنگ سوی وای والله ما بند کړل دا هغه مراد ده وهو الذي الله غزاتا کف ایدیهم عنکم چې الله بند کړه سونه دا غي د تاسو نه هغه تیخته وکړه و ایدیکم عنکم او تاسو لا سونه الله بند کړه دا غینا دی بطن مکه په هغه منځ د مکه مکرمه کې منځ د مکه مکرمه کې زاده الله شرفا وکرما علماء کرام لیکي چې مکه سره څوک دا وایي زاده الله شرفا وکرما خدای به دیدار نصیب کړي الله دې موږ تاسو هم دیدار نصیب کړي مکه من بعد ان اظفرکم علیهم پس دا غینه چې غلبه مې درکړه تاسو ته پاغي باندې په ډیرو جنگونو کې وکانه الله بما تعملون بصیر او الله تعالی په اعمالو چې تاسو کوي لیدونکي هم الذين كفروا مکه والا کسان دي چې کفر کړو او منا کړو تاسو د مسجد حرام نه والهدي او هديه معقوفا تړل سوی ان يبلغ ما الا چې خپل ځای ته ورسید هم الذين كفروا الله کافر قابل رحم نو خو الله دا تاسو ضعیف مسلمانانو موسیدل که جنگ شروع شوی وای نو هغه ته تکلیف رسیده ځکه ما جنگ بند ک الله وای کنه دا څخه خلق نو قابل رحم خلق نو سما دی نه جنگ بند ک الله ولولا رجال الله کچته ضعیف مسلمانان نه وای ونساء مؤمنات او ضعیف مؤمنان بیبیان نه وای لم تعلمهم ستاسو پته نه وا انت تاوهم ځکه چې دا صورت هغه امریکا کې هغه سنټر څخه کله ولید وړډیرو سکانو په کې سرونه وخوړل کافرانو په پیرمنډه کوي غټه ګیره به ویل دا مسلمان او قاعده ولد الله اکبر داز هغه به ملک هغه سیکو نو بیا پته نه لګي چې جنگ کې سما مسلمان ملک او کافر مې ملک الله تعالی ډېر مسلمانان دا سیو چې تاسو ته وفات نه وسدا مسلمان ده اسناب موصله نو الله عزت ما سکم ده تاسو لا سنم باندې کړو دا وی لا سنم باندې کړ فتصيبكم منهم معرة بیا برسیدل او تاسو ته پیغور خلکو په ویل خپل کسان ملکړل بی غیر علم بغیر د دلیل نه او دې د پاره چې الله داخل کې فرامت کې مېشا وګوره کرامه اسلام را وړه ډېر صحابه اسلام را وړه بلکې پیغمبر پاک اعلان وکړ چې ابو سفیان کور ته څوک لاړ هغه امن کړه او بیا پیغمبر پاک اعلان وکړ چې چا د خپل کور دروازه ځان پسې بند کړه امن کړه هغه ټول بیا اسلام را وړه وګوره جنگ نه دا خاصو کنه دا دی الله حکمتو لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا الله کتمیز راغله د مسلمانانو د مکی ولونه نو عذاب مور کړه کسان ته کوبر کړو عذابا الیم عذاب درناک اذ جعل الذين كفروا هغه وخت چې وګرځاو کافرانو پسونو کې الہمیت تکبر د جاهلیت کله چې کله پیغمبر احرام تړلې او عمره کوله او دایا ساتي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سلور عمره کړې دي سلور عمره پیغمبر پاک سلور عمره کړې دي او درې عمره پورا کړې دي آیوي کې هغه مسله راغله دا معنا الله تعالی فرمایي اجا اخاف انزل الله الله را کتک سکینه آرام علی رسولی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مؤمنانو باندې
والزمهم کلمت التقوا او الله لازم کړ دې سره کلمه د تقوا پرهیزګارانه شان محفوظ کړ وکانو احق بها او مسلمانان لایق په دې سره او آل داغه وکان الله بكل شيء عليما او د الله تعالی په هر شی باندې عالم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق دو مسلې دي دلته یو دا صدا آیات کم سړی وای لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله به حج کی قسمتو کی خسته وظیفه ده او دویمه مسله دا ده صدا آیات په نصرت باندې مشتمل ده لقد نصدق الله فتحقیق سره رښتیا کړل الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الرؤيا هغه خوب چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کتلو بالحق په حق باندې لتدخلن المسجد الحرام چې تاسو بننه وځي مسجد حرام ته ان شاء الله کخوغه الله ته امنین په امن باندې محلقین رؤوسکم سرونه بمرخیلی ومقصرین یا بمکټ کړي او ترمذی کې حدیث ده رسول الله درې واره سرخیون کو ته دعا وکړه او کټکون کو والا ته یو واره دعا وکړه نو سر خیل ثواب ډیر لري د کټکولونه لا تخافون تاسو نو ویری دی فعلم ما لم تعلموا فوسلی تاسو هغه څه پوی نه وای مخکې فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله یو بل فتح درکړه هو الذي ارسل رسوله الله تعالی هغه ذات ده چې الله پیغمبر را ولېګ بالهدى فلا اله الا الله ودین الحق او په اسلام باندې ليظهره على الدين كله چې الله تعالی غالب کی پټول دي دونو باندې وکفا بالله شهیدا او کافر الله تعالی گواه محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دی الله پیغمبر ده محمد مفتدا رسول مضاف الله مضاف الیه جمله اسمیه معنا دا چې محمد علیه السلام لکه څنګه چې مخکې پیغمبرو تر قیامت پورې به پیغمبري او آخري پیغمبر به یو مردار اډاله پیدا شوی و هغه په ویل محمد علی السلام په ځون کې پیغمبر خو سمړ سه پیغمبري ختمه شو هغه به بیا کلمه داسې لا اله الا الله محمد کان رسول الله توبه الله جمله اسمیه راوړه پیغمبري په مرګ باندې نه ختميږي محمد رسول الله والذین معه هغه کسان چې پیغمبر سره دي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ اشداء علی الکفار دا ډیر سخت دی په کافرانو سو عثمان او عمر فاروق رضی الله عنه رحما بینهم رحم دل دی خپل مابین کې عثمان بن عفان رضی الله تعالی تراهم رکعا سجدا تبوین هغه رکوع سجدا کې حضرت علی کرم الله وجهه یا بتغون فضلا من الله طلب کې فضل د الله ټول صحابه کرام ورضوان رضامند د الله ټول تابعین او تبع تابعین څومره خسته آیات ټول اهل خیر پکې شامل سو سیماهم فی وجوههم او علامه په مخونو د دې کې به من اثر السجود اثر د سجده ذالک مثلهم فی التوراۃ الله دا مثال په تورات کې دا او مثال په انجیل کې دا سدا کزرع لک فصل اخرج شط او سیاغ خپلتی غیر او باسی فآزره بیا قویسی فاستغلس خمحکم سی پاستوا بیا برابر سی علا سوکی پا ڈنڈخ پلا ودریگی یوجب الزراع
او ګمان کې تعجب کې دیکان لیغیظ بهم الکفار چې غصه سي پاغه سره کفار دا معنا الله وای و مثلو مثال په انجیل کې داسې ده کزرع لک فصل عبد المطلب صاحب دا فصل نه پیغمبر پاک سے کله پیدا سو خانه حلال کړل حقیقت وکړه خلکو ته حضرت خلک دوه ګډانه حقیقت کې تاسو مرا وای کله کله یو ماشوم د کور ماشومي او د ما مسائل ټول دنیا مسائل د ټول دنیا ماشوم ده دا کم ماشوم نه ده سو خاله حلال کړ دا ځان ته حقیقت ده الته پالای مخبل عبد المطلب ویتی کو سلام اچاو او خلکو ته دا محمد نوم دی ولې پکې خو ده نمونه خډیرو دنیا کې وای دا نزدکه کې خود سما په پغې کې واخستاري تیګه به ویل محمد صلی الله علیه وسلم جاء پیغمبر راغی صلی الله علیه وسلم لا ورکه ماشو محمد صلی الله علیه وسلم جاء الله دې دیدار دی روزي دې موږ تاسو ټول نصیب کی الله وای کسرین لک فصل عبد المطلب خوب وکاته خوب محمد مصطفی لا پیدا سوی نو عبد المطلب صاحب ویلې ويونه پیدا سی ونه د مال ډډو نه راوځي د ملانه می ونه راوځي او داسې ونه سی بیخه تا سرا کی و مزمکه کی بیخه او سانګي اسمان کی او ډیر کسان داسي چې هغه ونه خلک پرې کوي تور باندې وای داسې تبرو باندې او یو کاسي هغه خلک بچکی دیونه نه منکې خو ما ډیر زور واچو چې زه دیونه په ځان ونی خلو مونږ نه خلیدم ډیر تکلیف مې وکړ چې ځان دونه پورې ونی خلو مونږ نه خلیدم اخو به کله تیر ک خلکو له تعالی پښنه به پیغمبر پیدا کیږي اخره او هغه ته الله یو عظیم شان کتاب ورکي او اسلام به ورکي ورته او خلک به قران کریم کټکی هغه اسلام به کټکی اتا بچای به د تعالی پښنه پیدا هغه به د اسلام حفاظت کوي د قران به کوي خو چون کې توه ما ډیر واسو که زونه پرونه خلېګم او نه رانه لاړونه نه خلېدم نو کې رئیس ست دا زمانہ پیدا نه کړي پیغمبر یو ما کسه چالو سو پیغمبر اسان بولو کولا سی عبد المطلب سے په حق ورسید الله کسر مثال دې فصل د عبد المطلب اخرج شط او ستی غیر اوزی محمد صلی الله علیه وسلم ته مراد ده فاعذره الله کوي کی په ابوبکر صاحب باندې فاستغلظ خې کوي کی په عمر رضی الله تعالی باندې فاستوى على سوقي ودريږي په خپل ډنډه عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې يعجب الزرع سی بیا تعجب کی دیکان غن ورکی حضرت علی کرم الله وجه باندې ليغيظ بهم الكفار سی کافران په غصه سي وعد الله الذين امنوا طول صحابه کرام الازاله کتاب داغي کې دا ترجمه کړی دا جلد 2 صفحه نمبر 262 الازاله د شاه ولی الله صاحب ازاله الخفاء د شاه ولی الله دو ازاله الخفاء دي یو د شاه ولی الله صاحب دا یو بل دا غ ازاله الخفاء د شاه ولی الله صاحب دا دغه ترجمه د کړي چې دا کومه مونږ وکړه آیات کې الله د صحابه او تعریف بیان کړ آیات کې او شیعاګان ځکه موږ وایو کافر دي چې عثمان او حضرت عمر ته کنزا کوي امام مالک لیکلی مواهب کې یو کتاب ده مواهب هغه کې امام مالک دې ځای کې لیکلی دي چې دې ځای نه دا مسله ثابته سو فقهي مسله چې شیعاګان کافر دي هغه شیعاګان چې صحابه ته کنزا کوي الوسی روح المانی الله تعالی فرمایي وعد الله الذين امنوا وعدای الله مؤمنانو سره
خیستا اعمال والا او سرا مغفرت او اجر عظیما الله دې موږ تاسو دا وادم نصیب کی سورہ حجرات مدنی سورۃ ده اتیا آیاتونه لري او